خان بابا یو پوښتنه ده چې آیا په کلتور کې تغیر راتلی شي؟ آیا په کلتور کې تغیر راتلی شي؟ داسې ده چې زمونږ دا خیال دی چې یاره په د بل قوم جامه د بل ژبه د بل دوی دستور خپلول چې دی نو دا تغیر دی. مونږ کمیس پرتوګ پرېږدو او د بل قوم جامه واچوو، نو آیا دا خپل قوم د خپل قوم بیل وجود پرېښودل دي؟ د خپل دود دستور پرېښودل د بل قوم دود دستور خپلول چې دی دا د خپل بیل وجود پرېښودل دي. که چېرته مونږ په دې کمیس پرتوګ کې لږ ډېر بدلون راولو وي، دا کمیس پرتوګ اوس به تاسو ته پته وي، تاسو ته کېدای شي تاسو تاریخ لیک که نور څه هم نه وي هغه تصویران وغیره به هم لیدلي وي چې زمونږ په 100 کاله مخکې دا کمیس پرتوګ چې و نو دا په دې شکل کې نه و کمیس پرتوګ، خو اوس دا نن چې کوم دی نو دا د هغې هغه دغه شکل دی، جدید شکل چې نوی شکل دی، خو څیز هماغه دی. که چېرته زمونږ جامه زمونږ دود دستور هماغه وي خو د وخت په مطابق د تقاضو په مطابق چې دی په هغې کې لږ ډېر دغه راشي نو ښکته پورته یا دغه اصلاح راشي نو هغه ښه خبره ده، هغه سم کېږي، څه بده خبره نه ده. خو که ته وایې چې نه زه به پردی جامه غوندم او زه به یم چې یاره دا په کلتور کې تغیر راوړم، زه به پردی ژبه خپلوم او زه به یم چې یاره دا په کلتور کې تغیر راوړم، زه به چې دی نو په خپله ژبه کې پردي بلکې پردی ژبه کې به خپل ټکي اچوم او ویم به چې یاره دا په زما په ژبه کې دغه تغیر راوړم. داسې نه ده. زمونږ بدقسمتي دا ده چې یاره مونږ چې څومره الیټ کلاس دی یا کوم چې وزرا شي دغه لاړ شي غټو غټو چوکو ته لاړ شي نو ارګ ته لاړ شي پارلمان ته لاړ شي نو هغوی خپله ژبه جامه او دود دستور په سر کې پرېږدي او هغوی دې ته چې دی نو دغه وایي تغیر ورته وایي دې ته چې دی نو هغه وایي چې یاره مونږ چې دی شو دغه شو لکه ایلیټ شو پلانې شو نیولې شو نو دا د هغوی هغه زموږ بېوقوفتوب دی، دا زموږ د قوم بدقسمتي ده چې هغه کس د پښتون قوم نماینده پاتې شي. اوس یو سړی چې د خپل قوم بیل وجود پرېږدي، بیل وجود سره تړون پرېږدي، د قوم بیل وجود څه دی؟ ژبه ده، جامه ده، دود دستور کړه وړه دي، نو چې دا دی پرېښودو دی څنګه بیا دغه قوم چې دی نماینده کېدی شي؟ دی به د قوم هغه نماینده څنګه جوړ شي؟ دغه وجه ده چې مونږ اکثر زمونږ چې کوم دا شاهي خلک دي یا دغه خلک دي ایلیټ خلک دي یا چې دی نو دا په غټو غټو پوسټونو په چوکو چې کښېني نو د دوی د ناپوهۍ د دوی د هغه که مسلطوب خو به ورته نه یم خو د دوی چې دی نو هغه ناپوهۍ د وجه که متلطوب د وجه چې دی نو د دوی هم د پښتون قوم دغه بیل وجود نه کټ شي او د ځان نه هم چې دی نو د پښتون قوم هغه بیل وجود پرېږدي. نو که چېرته دوی په ارګ کې په دغه کې چې دی د خپل بیل وجود سره تړلي اوسي یقین وساته دی به په هغه ځای کې هم د خپل قوم نمایندګان دي. موږ تاسو وګورئ چې په تېر 200 کاله کې چې دی نو 200 کاله کې د کابل د ارګ د ښار یو جامه د 1% 2% خلکو یو جامه چې هغه د غزې ته ورسېږي او د نور پښتنو جامه بل شي ژبه پرېږدي. نن هم که ته وګورې نو دغه د ایلیټ کلاس چې ورته مونږ وایو یا دغه چې ورته مونږ وایو کوم چې شاهانه ژوند چې دغه ورشي یا د غټ افسران وغیره وغیره
نو د دې کورونو ته د دې کورونو نه د پښتنو هغه ژبه ورکشي، جامم ته ورشي، کلتور ته ورشي، دوی بیا د پښتون قوم نماینده پاتې نشي. نو که چېرته مونږ دې ته وایو چې یاره دا د خپل بیل وجود پرې ښودل تغیر نه دی، زمونږ بدقسمتي دا ده چې مونږ چې دی نو هغه د بل جامه اچول، د بل ژبه خپلول، د بل چې دی نو دا دغه کول، دود دستور خپلول، دې ته مونږ تغیر وایو. دا تغیر نه دی، دا د خپل بیل وجود نه، د خپل قوم نه، د خپل دغه بنیاد نه ورکېدل دي، پرې کېدل دي. نو سوال به مونږ په دې ځای کې د دې خپل دغه نه وکړو چې خدای ته وګورئ، تاسو چې کله وزارتونو ته لاړ شئ، دغه ته لاړ شئ، د چوکو باندې کښېنئ، ارګ ته لاړ شئ، پارلمان ته لاړ شئ، غټو غټو دفترونو په چوکو باندې کښېنئ، نو خپل قوم مه پرېږدئ، خپل بیل وجود مه پرېږدئ، خپله ژبه، جامه، دود دستور مه پرېږدئ، خپل قوم سره تړلي اوسئ، سیل سره ځان تړلی ساتئ. که تاسو د خپل قوم د بیل وجود دغه نه کوئ، خیال نه ساتئ، نو یقین وکئ چې دا تاسو د خپل قوم سره زیاتې کوئ، دا تاسو ناانصافي کوئ، دا تاسو ظلم کوئ د خپل قوم سره. دا تاسو د خپل قوم د پرمختګ لپاره نه یېږئ، بیا تاسو بیا د خپل قوم د یووالي امن لپاره نه یېږئ، دا تاسو چې دی نو بیا په خپل قوم کې پردي شئ، تاسو د خپل قوم نمایندګان پاتې نشئ. نو صحیح ده چې تاسو چې دی نو هغه د احساس کمترۍ مونږ مجبور یو. نن زمونږ دنیا داسې ده چې مونږ د چا چې خپله مونږ پښتانه په خپله ژبه وایو، په خپله جامه اغوندو، په خپله مونږ په احساس کمترۍ کې وډوب شوي یو. حالانکې زه وایم چې څوک د خپل ځان کې راټول وي که نه، د خپله جامه کې پټ وي، په خپله ژبه کې هغه وي، غني وي، نو هغه چې دی نو اصل غني هغه دی چې زما په کور کې پردي ژبه شي، زما په کور کې پردي جامه شي، زما په بدن، زما په خوله پردي ژبه، پردي جامه شي، نو زه څوک یم؟ آیا ما ته په دې فخر پکار دی چې زه د خپل قوم سره تړلی یم، د خپل قوم نماینده ښکارم، او که نه زه د خپل قوم نه بیل شم، زه د بل قوم هغه نوکر چاکر دغه جوړ شم؟ نو خپله ژبه پرېښودل، خپله جامه، خپل دود دستور پرېښودل، دا قطعا په هېڅ صورت تغیر نه دی. دا زموږ بدقسمتي دا ده چې نن په ښوونځو کې چې مونږ ورته پوهان وایو، مونږ ورته پرنسپل او استاد او فلانې دیګړې ورته وایو، هغه نن په دې پوه نه دی. هغه به لګیا ستا بچي ته به وایي چې یاره پینټ شرټ اخلي، وختو دې عقل پسې کا، دا ته څه کې لګیا ته د احساسي کمترۍ په خپله خو ته د احساسي کمترۍ په رنځ کې نښتی. دې ماشوم ته خو ووایه ګوره چې دا ستا قوم دی، دا ستا بیل وجود دی، دا ستا فخر دی، دا ستا عزت دی، دا ستا اسکه غړۍ ده. زمونږ بدقسمتي دا ده چې زمونږ خو په پردۍ ژبه، جامه او فکر کې نظام تعلیم دی، نو د هغه نظام تعلیم نه چې څوک هم روزي، نو هغه به څنګه چې دی نو د خپل قوم ماشوم هغه په فخر کې تربیت وکړي، هغه بل وجود سره به تړلی پاتې شي. ما ته خو په ښوونځي کې ویل کېږي چې ته خپله ژبه وایې نو ته به ګورې جرمانه کېږي. دا ډېره سپکه ژبه ده. که ته خپله جامه اچوې نو دا چې دی نو دا خو د تعلیمي نظام د یونیفارم جوړه جامه نه ده، دا سپکه جامه ده. ستا عقل په نشته، ستا فکر په دغه نصاب کې نشته دی. زه مونږ چې دا جاړو که نه، زما بچی ته لګیا دی، زه چې کوم ښوونځي ته استوم هم په هغه ښوونځي کې زما بچی ته زما بیل وجود زما د بیل وجود سپکاوی روان دی، زما سپکاوی روان دی، زما د ژبې، زما د جامې، زما د تاریخ، زما د فکر، زما د اتلانو سپکاوی روان دی، او زه خپله خرچه کوم لګوم په هغې باندې. هغه ماشوم چې بیا د ښوونځي نه راوځي، بیا زما په کور کې، زما په قوم کې، زما په خاوره مسفټ وي، هغه ځان په خپله جامه کې سپک ګڼي، بیا خپل اتلانو سره ځان تړلی سپک ګڼي، بیا د خپل قوم سره ځان تړلی سپک ګڼي، بیا د بل نوکر چاکر جوړېږي. یاد ساتئ که موږ
انګریزي پنجابي فارسی زده کړو دا وی جامع واغوندو مونږه د هغه نه انګریز جوړې دي شو نو مونږه فارسی جوړې دي شو نو مونږ پنجابي جوړې دي شو مونږ دا وی کی پاوی کی ډیر مخه پنجابي زده کړو ډیر خپل فارسی زده کړو ډیر خپل انګریزي زده کړو مونږ به دا اوی د دویمه درجه خلک یو اصل خو نه ودا وی مونږ اصل څوک یو مونږ اصل پښتانه یو زمون معشوم ته زمون په خوځي کې زمون په کور کې زمون په دغه کې دا نه خود لګي چې ته ګوره اصل سي او ته به خپل اصل مضبوطین او ته بغل الله په نړۍ کې داس کې غړي جون مومي زج دبل جامه دبل دود دستور دبل جبل دغه کوم زه خو اصل خو جوړې دی نشم اصل کزه یم خو خسته انګریزي داغه نه خو انګریزي زده کوم زکه داغه نه خسته جامې داغه واچو زه انګریز نشم جوړې دا سوال نه پیدا کی زه اصل نه ما زکه مسل انګریز جوړې دي شم زکه مسل پنجابي جوړې دي شم زکه مسل فارسی جوړې دي شم زکه اصل جوړې دي شم کنه نو زه صرف اصل پښتون جوړې دي شم زکه چې زه پښتون یم نو بده مرغه زما دغه چې دا الیټ کلاس چي دي دوی کمسل پنجابیان ځان نه جوړې خوخي کمسل فارسیان ځان نه جوړې خوشحالي کی بدی کی دوی کمسل انګریزان ځان نه جوړې خوشحالي کی بدی فخر محسوسي څو خوانیان دا یا دایما چې و ظالما بدی کمسل تو کې چې دینو څنګه چې دینو فخر دی یعنی ته په حقیقت کې اصل انګریز خو ته نشي جوړې دی کډیر دا بجامو اچي اصل پنجابي خو ته نشي جوړې دی کډیر هم ته پنجابي زده کې کډیر ته پنجابي جامو اچي کډیر هم فارسی خپل زده کې ته د فارسیوان جامع واچو ورسو واچو ته خو اصل فارسیوان نشي جوړې دی ته یاد ساته ته په هغوی کې کم مسلې د دې درجه شي درې درجه سره سلوري درجه زب تاسو عربو ته راشي که زر کالم تاسو عربو ته عربي جوړې دي شي نشي جوړې دي کله عربي زده کا ته دا د دې درجه عربي د سلوري عربي نه دی بلکې دې درجه ستوي ته سره عربي نه نو دغه دغه فکری علماء زما په خیال د خپل دا خپل استادان خپل پرنسپلان خپل چدي نو دا په غټو چوکو ناس په دې وزارتونو کې ناس په ارک کې ناس دا راوستل غواړي چې دا ارک والا کوی ور غواړي دا پارلیمان والا کوی ور غواړي چې کچري موږ ډېرم خسته د انګریز جامو واچو انګریزي ډېر خسته زده موږ ډېرم د فارسیوان جامو واچو د فارسیوان جبز د موږ ډېر د پنجابي جامو واچو د پنجابي هغه دغه جبز د موږ چریم چې دینو اصل پنجابي نشو جوړېدل اصل انګریز نشو جوړېدل اصل فارسی نه جوړې موږ کوم اصل یو موږ کوم اصل پنجابي جوړېدل شو کوم اصل دغه کم اصل مطلب زما دا دی د کنزل نه دی بری یو خبره ساتي د دې می درجه مونږ اصل جوړېدې شو کنه نو اصل زمونږه پښتون قوم دی اغه زمون پښتو جبه اغه زمون پښتانه جامه ده ازم پښتانه د دستور دي مونږه دا د فخر سبب جوړېدې نشي اصل کې مونږه فکری علماء شي یو زمون سوچ نه زیاته تا چې ما ځان خپل پیسو ځان کم اصل کولې دی د دې درجه شهري می کو دبل جبر جامه خپل اورو کې ممکن نه چې چې دینو هغه انګريز باندې جوړ شي کنه باندې فارسی جوړ شي زم پښتون ما زچرم چې دینو کډیر مخسته انګريزي ډېر زده کوم زه انګريز نشم جوړې دي زه فارسیوان اصل نشم جوړې دي زه یم پښتون نو زما فخر پس کې دي زما اس کې غړي تاریخ پس کې دي ژوند پس کې دي زما په دې خپل جامه کې زما په جبه کې زما په دستور کې دي نو پښتنو ته سوال کو چې راځي خپل اصل طرف ته راشي په زور په خپل به سوزان نه په مسل نه جوړوي دبل قوم سره چری تاسو دبل قوم جامه تاسو چولې شي تاوی سره کتاو ځان راخاره کوي تاسو سوال نه پیدا کیږي چې تاسو انګریز جوړ شي یا فارسی جوړ شي یا پنجابي جوړ شي خپل قوم رونی سي خپل قوم د فخر اس کې باندې ژوند راوچت کوي نو الله دیو کی چې د دې زمونږ د دې مشرانو د دې کشرانو دا سر پرانی دي او سترګې وبلي او عقل کارو دي چې ځان چې نو اصل پښتانه جوړ مننه الله مشي